وروره داسې تعویض به در وکړمه چې د مژکو غاړه ته یې کښېږدې مژک به د باندې راوباسي. ودې که اخندزاده صاحب بالکل یې کولی شي. ما هم ستا ډېر تعارف اورېدلی و چې پر سوشل میډیا د ویډیوګانې راتلې او ډېر کارونه دې کړي ول. خو دا زما چې کومه مجبوري ده ما چې سوچ وکړي دا به ته کولی شي. خود یې کولی شي. خالي مجبوري ده راته چې هر رنګه ناممکنه کار وي دا د اخندزاده له غاړې نه ته ښه تعویض کولی شي. نو بله به کوم داسې مثال درکړم ته لاس ورته ونیسه چې زه د هغه مثال درکړم چې کوم کار ستا په ذهن کې چې ناممکنه کار وي ته ما ته وایه ما به کړی. ودې کوي اخندزاده صاحب ومې کوي ستا د نوراني مخه ما ته پته ده خو تعویض به ښه تعویض کولی شي. ډېر ضرور تعویض کوم وروره ستا به کېدی شي اول وارې چې راغلی د داخلو زه پوښتنه وکړه چې زه څنګه تعویضان کوم. تا زما په ویډیو کې کتلي وو. ودې کوي او بالکل ما لیدلي دي. ودې کوي نو هغه څنګه مریضان څنګه مسلې حل کېدې؟ زه خو رالم په دې وجه ودې کوي زه خو رالم مسله ده څه ده مسله راته نور ټیم نشته اخندزاده صاحب نه کار به وکړي اخندزاده صاحب. زما وروره ستا په کوم شي یقین کېږي کوم کار چې ستا په ذهن کې ډېر ګران وي ډېر مشکل کار وي اخندزاده ته یې کښېږده د ګنټې په حساب یې در کوم خالي خبره مسله مشکل دي څه ده مشکل وایه نه وبې کېته زما وروره نه کول څه مطلب خالي نوم راښایه مسله څه ده؟ اخندزاده صاحب زما خو واده نشته. واده مې دا دونې دوی باندې تا باید ما د دونې خبرې مه وایې کړې دي چې وبې کې دا خو زما د لاس کار دی زما په دې جیب کې 200 ودونه پراته دي وایه غواړه دا خو دونې مشکل نه دی خالي سړی راته نه درکوي څه کوي مسله څه ده؟ زه ډېر خلکو ښکولی یم بیا کار نه دی سوی اخندزاده صاحب. بهی ته نو تا اول ماله راغلی چې اول وار به دې کار سوی څه نوم یې راښایه تا به تر اوسه څو ودونه کړي دي؟ هغه پرېږده 200 250 ودونه زما په دې جیب کې دي اوس یې در کوم اوس هغه خالي نوم راښایه دغه د ستا نوم هم زما په جیب کې خالي نوم راښایه. اوس اول د چا نوم در وښیه؟ د معشوقې نوم دې راښایه. د معشوقې نوم زرین بیبي. چې دا اوس پلار نوم یې راښایه. پلار نوم ولې د مور نوم ول د مور نوم یې راوښایه. کوتره. دا اوس اوس د په دې کې د خاندان نوم هم ضروري دی خاندان هم راښایه اوله اوس د انا نوم هم راوښایه. ژړو ژړو ښه دا اوس ودې کوي اخندزاده صاحب لاسو کې دلی نور ښکاره کېږي. ګوره زما دا لاس چې کله دا رنګه کپېږي هغه کار دا رنګه دی زه دا کار ته داسې وکپاږم هغه کار به په ځای په ځای ویم چې اوس د پلار نوم راوښیه. د پلار نوم سردار مرادات خان. سردار مرادات خان. دا څه کوې دا ستا په کور کې داسې اوسېدلی نشي بل څوک راوښیه دا څه کوې؟ بس نو اخندزاده صاحب زما دا زړه غواړي چې زه د سردار مرادات خان لور وکړم. دا هیلکه دا ته نشې کولی هغې خې نه راکوي زه غریب یم نو یا دا زورور خلک دي دا هیلکه دا له تا سره نه ښایي وسیله یې کړه بس دا خبره هیلکه ته راوښیه زه یې لیکم ته خالي راوښیه څرنګه یې ولیکم. یا داسې زما په پینګه سردار مراد خان نه لیکل کېږي. ښه ته دا رنګه اخندزاده یې پر زورور نشي ورتلی پر غریب دی پر ګونډو ورسکاش اوس که غریب وه د څاښتو به د لمن راډکه کړي وایي ته د دې اخندزادګۍ کار یې لکه ټګه. نه نه وروره اخندزاده د ځان پر غم نه دی زه ستا لپاره یم دا غټ خلک دي تا ته تکلیف سبا پېښوي. نه نه سپینه اخندزاده زما نه معشوقه ده نه ارمان ده ما صرف ته کتلې غړي د وکپېدل لاړم